أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I am Umar Sadiq, د حشری اکیډمي نه کیمستري لیکچرر او امید د تاسو ټول بخیر. د ټول ناول دا چې تاسو ته هرکلی په خیر راغلی. هغه چاته چې څوک زموږ لیکچر د سهارې ټایمې ګوري نو هغو ته ګډ مارننګ، چې څوک وروسته ټایمې ګوري هغو ته ویری ګډ افټرنون، او چې څوک د شپې زموږ لیکچر ګوري نو هغو ته ویری ویری ګډ نایټ. لکه زه هم شپه ده لګیا یو لیکچر ریکارډ کوو، آی تھنک چې د شپې تقریبا 1 بجه ده او لیکچر ریکارډ کوو. نو دا خبر در سره د ګډ نایټ سره را یاده شوه چې تاسو ته پکې هم ګډ نایټ، ګډ مارننګ او ګډ ایوننګ ووایو. ټیک شو. ټاپک ته بوهر اټامیک ماډل. صحیح شو. د دې نه مخکې ما ویډیو ریکارډ کړه پر رذرفورد اټامیک ماډل باندې چې رذرفورد څه خبرې کولې. د ټول ناول رذرفورد ایکسپریمنټ، د هغې نه بعد رذرفورد ماډل، بیا په اخره کې موږ د رذرفورد په ماډل کې د هغه ډرابیکس ویلو. نو چون کې بوهر چې کوم دا د رذرفورد سو کوورکر او د دې سره سره چې و نو موږ دا خبره کولی شو چې دی د رذرفورد سو سټوډنټس ومو. نو دی د رذرفورد سټوډنټ و، د هغه یو ټیلنټډ سټوډنټ و. نو چې کله د ده ټیچر خپل ماډل پرزنټ کو، په هغې کې ډرابیک رالل، نو خلک څه ولګېدل، په هغه باندې ابجیکشن سټارټ کړل. نور چې کوم ساینټسټ و نو بوهر راغی او بوهر دا خبره کوله چونکې ده غوښتل دا چې زه د خپل ټیچر چې کوم دا خلک په ده باندې څه کوي ابجیکشن کوي، دا خبرې کریکټ کړم. آیا چې دا خلک غلط دي، کوم ساینټسټ چې په ده باندې څه کوي ابجیکشن کوي، یا زما ټیچر څه دی دی په دې پوینټس کې څه دی ټیک نه دی. نو دې لپاره ده کوشش کوو چې څه وکړم، دغه غلطیانې وباسم. خو چونکې د غلطیانو ویستو سره سره هغه څیز دومره امپروو شو چې بل ماډل پرزنټ شو. هغه ماډل ته وایي بوهر اټامیک ماډل. د ټول ناولنۍ خبره دا ده چې د ده ټیچر په 1911 کې، ځینې بکس وایي چې په 1909 کې او ځینې وایي چې په 1911 کې وټ ایور، خو په 1909 کې یا په 1911 کې هغه څه کړی، یو ماډل پرزنټ کړی. هغې ته مونږ وي رذرفورد اټامیک ماډل. د رذرفورد اټامیک ماډل نه وروسته 2 کاله بعد نیل بوهر ولګېدو په 1913 کې. په کوم وخت کې؟ په 1913 کې. او د یو ماډل پرزنټ کو، هغه ماډل ته وایي څه، نیل بوهر اټامیک ماډل. څه نوم ورته وایي؟ نیل بوهر اټامیک ماډل. او د ده ماډل بیسډ په څه باندې؟ بیس و په یو اټم باندې. هغه اټم ته مونږ وایو هایډروجن. اټس مین چې د ټوټل ماډل چې و که نه د اخیستی او بیس کړی و په څه باندې؟ په هایډروجن باندې. ټیک شو. نو د ټول ناولنۍ خبره دا ده چې د ماډل مین پوینټس څه سو، یا د مین پاسټولیټ څه سو، د پاسټولیټس څه سو، یا مین پوینټس به مونږ ولیکو چې د ماډل مین پوینټس و څه سو، مین پوینټس. ټیک شو. نو د ده ټول ناولنۍ پوینټس دا که نه وي، electron are revolving around a nucleus in a circular path called shell orbit or energy level. Electrons are revolving around the nucleus in a fixed circular path called shell orbit or energy level. دوی کنه وی الکترون چې کنه دا د نیوکلیس نه چاپیره په خاص لارو کې ګرځي، په سرکولر لارو کې، په خاص سرکولر لارو کې به ګرځي. دقې سرکولر لارو ته به مونږ وایو څه، شیل آربیټ یا انرژي لیول. دی سرکولر لاره نه ده، کومه سرکولر لاره چې ده کوم نه چې چاپیره الکترون ګرځي. لکه دا نیوکلیس شو، دا څه شو، نیوکلیس شو. د نیوکلیس نه چاپیره څه کېږي، الکترون څه کېږي، ګرځي. الکترون څه کېږي، ګرځي. د الکترون چې په کومو ځایونو کې ګرځي که نه، لکه انکیس په دې ځای کې الکترون ګرځي یا دلته الکترون ګرځي، نو په دې سرکولر پاتو کې د الکترون ګرځي یا په دې ځای کې ګرځي یا په دې ځای کې ګرځي. نو دې سرکولر لارې ته دوی زه به ورته شیل وایو، یا به ورته وایو اربیټ، یا به ورته وایو انرژي لیول. نو دوی الکترون د نیوکلیس نه چاپیره په خاص سرکولر لارو کې ګرځي، هغې ته وایي شیل اربیټ یا انرژي لیول. د دې ټیچر څه خبره کوله، هغه وی الکترون د نیوکلیس نه چاپیره ګرځي، الکترون د نیوکلیس چاپیره څه کېږي، ګرځي. هغه داسې خبره کوله که د پیکس خبره پکې هغه نه کوله. دی راغی ده پکې صرف یو ورډ څه کو ایډ کو، هغې ته وي پیکس. پیکس مین چې په هر ځای کې د وي الکترون نه ګرځي، الکترون په خاص سرکولر لارو کې ګرځي. او د ټیچر څه خبره کوله، هغه په سرکولر لارو کې ګرځي. د خبرې مطلب دا شو چې د ټیچر دا خبره کول غوښته چې یو کلاس روم دی، فار ایگزامپل
او پر کلاس روم کې سره زموږ سره کارپټ خور دی سبا کې خور دی کارپټ نو رادرفورد دا خبره کول غوښته چې په کارپټ کې سټوډنټان په هر ځای کې کېناستی شي که مطلب سټوډنټس غواړي چې زه دیوال خواته کېناستی که سټوډنټ غواړي زه مخې ته د وایټ بورډ خواته کېناستی که سټوډنټ غواړي زه شاته کېناستی په هر ځای کې پاسبیلټي ده چې سټوډنټس په کارپټ باندې څه کې کېني ټیک شو دا خبره چا کوله دا خبره کوله میسټر رادرفورد کوم چې چا سټوډنټ ټیچر و د نیل بوهر ټیچر و دی چې راغی دی وی نه دوی زموږ سره چې دا کم کلاس روم دی که نه په دې کې مونږ کارپېټ نه دی خور کړی په دې کې مونږ چیرز راوړي دي او په چیرز باندې سټوډنټس مونږ کېنو په چیرز باندې مونږ څه کوو سټوډنټس کېنو نو چې په چیر باندې مونږ سټوډنټس کېنو نو په دې کې بس خاص سرکولر لارې وي لکه څنګه چې د سرکولر لارو خبره په کلاس روم کې زموږ سره څه ځایونه وي که نه پیک ځایونه وي په دغه پیک ځایونو باندې به مونږ څه کوو په دې باندې به مونږ سټوډنټس کېنو نو دوی په پیک ځایونو کې به په کلاس روم کې سټوډنټ ناست لکه مطلب یا بدلته ناست یا بدلته ناست یا بدلته ناست یا بدلته ناست په هر ځای کې به سټوډنټ نه ناست سټوډنټس په هغه ځای کې کېني چې په کم ځای باندې صحیح چیر چې په کم ځای کې چیر دي په هغه ځای کې به سټوډنټس وي چې په کم ځای کې چیر نه په هغه ځای کې به سټوډنټس نه کېني دا خبره کوله د ټیچر څه خبره کوله هغه وی په کلاس روم کې کارپېټ خور کړی دی چې چا کم ځای خوښي نو کېنئ پوه شوئ تاسو نو هغه وی چې چا کم ځای خوښي نو کېنئ او دی چې راغی دی وی نه په هر ځای کې به نه کېنئ په هغه ځای کې به کېنئ چې په کم ځای کې صحیح د کېناستو پاسبیلټي نو د الکترون په هغه ځای کې ګرځي د نیوکلیس د چاپیره چې خاص لارې دي او دغه خاص لارو ته به موږ څه خبره کوو دته وی دې ته شیل ویم یا ورته څه نوم ویم اربیټ ورته ویم یا ورته انرژي لیول ویم نو دا سو د نیل بوهر د اټامیک ماډل اولنی پوینټ سو دویم پوینټ د سو دویم پوینټ کې دا خبره کوله کنه وی الکترون چې څه کېږي د نیوکلیس نه لرې کېږي څه کېږي ها دویم پوینټ دا وی الکترون the energy of electron is proportional to the distance from the nucleus دویم پوینټ دا سو the energy of electron the energy of an electron with the electron energy سره the energy of electron is directly proportional the distance from the nucleus is directly proportional to the distance from the nucleus بل دا خبره کوله کنه distance from the nucleus وی که الکترون د نیوکلیس نه لري کېدو که الکترون څه چل کېدو د نیوکلیس نه لري کېدو نو د انرژي به سیوا کېږي او که الکترون نیوکلیس ته نږدې کېدو نو انرژي به څه کېږي کمیږي به د خبرې مطلب دا دی چې الکترون په شیلز کې نو دوی چې د نیوکلیس خواته کم شیلونه دوی انرژي به لګي او د نیوکلیس چې کم لري شیلونه د هغوی انرژي به سیوای نو که د نیوکلیس خواته کم سو شیلو په دغه شیلونو کې الکترون نه دوی انرژي به صحیح کمه وي او چې د نیوکلیس نه څه کېدو الکترون لري کېدو یا شیل لري کېدو د نیوکلیس ته بره مونږ تلو لري شیلونو ته تلو نو د الکترون انرژي به څه کېږي سیوا کېږي به پوه شوئ دا سندوي که د نیوکلیس نه مونږ لري تلو نو انرژي به څه کېږي سیوا کېږي به او که د نیوکلیس خواته الکتروني به شیل کېږي نو انرژي به صحیح کمه وي او که د نیوکلیس نه الکترون لري په لري انرژي لیول کې نو هلته به صحیح انرژي به سیوای ښه د دریم پوینټ څه و د دریم پوینټ دا و که نه وی که الکترون صحیح لکه په یو شیل کې ګرځي as long as electron present in a shell it will never so radiate or gain energy as long as electron we can electron say as long as electron present in a shell کبه یو شیل کې صحیح electron present دي دی به څه کوي it will not gain or lose energy وی که په یو شیل کې صحیح الکترون پریزنټ دی باندې انرژي څه کوي ګین کوي او نه به لاس کوي ټیک شو it will not gain or lose energy ټیک شو د خبرې مطلب د سره د خبرې مطلب دا دی کنه چې که الکترون په یو شیل کې ګرځي په دې شیل کې لکه اوس الکترون پریزنټ دی په دې شیل کې ګرځي نو دی باندې انرژي څه کوي لاس کوي او نه به انرژي ګین کوي د ټیچر څه خبره کوله د ټیچر دا خبره کوله وی چې الکترون په یو شیل کې ګرځي نو هغه څه کوي انرژي به کانټینیوسلی لاس کوي پوه شوئ تاسو رادرفورد څه خبره کوله په کوم چې دغه ماډل پیل شوی یا په هغې کې ډرابیک راغلی هغه د هغې ډرابیک دا و چې الکترون په څه کې ګرځي د نیوکلیس نه چاپېره ګرځي نو دی به کانټینیوسلی انرژي لاس کوي او داسې ووي چې نه چې که الکترون پریزنټ وي په یو شیل کې نو دی به نه انرژي لاس کوي او نه به انرژي ګین کوي اټس مین چې انرژي به د شیل صحیح یونیفارم وي د یو شیل انرژي به صحیح یونیفارم یا چې الکترون په یو شیل کې پریزنټ وي د انرژي به صحیح دا به نه ګین کېږي او نه به څه کېږي لاس کېږي لکه مطلب دی به نه نوره انرژي اخلي او نه به څه کوي هغه شته انرژي به دی لاس کوي نو دا څه د ده بل پوینټ ټیک شو ښه د ده بل پوینټ څه د ده بل پوینټ دا که نه وي اف
इलेक्ट्रॉन वही के इलेक्ट्रॉन से चलो को एफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एनर्जी से कला एफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एनर्जी से कला एफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एनर्जी से कला गेन कला it will move from lower energy level to high from lower energy level to high कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी से कला गेन कला नो देबो लोअर एनर्जी लेवल न चढ़ते जी हाई एनर्जी लेवल तब जी चढ़ते बजी टू हाई एनर्जी लेवल ठीक शो वी के इलेक्ट्रॉन से कला एनर्जी गेन कला से चले को एनर्जी गेन कला देबो लोअर एनर्जी लेवल न चढ़ते जी हायर एनर्जी लेवल तब जी जके जे लोअर एनर्जी लेवल एनर्जी से कम है और द हायर एनर्जी लेवल एनर्जी से सेवा नो चोस दे पे लोअर एनर्जी लेवल करे द एनर्जी गेन करे दे इलेक्ट्रॉन एनर्जी से कला गेन कला दे पे चढ़ते जी दे पे लोअर एनर्जी लेवल नजी हायर एनर्जी लेवल था अवल नहीं खबरदार शो कि इलेक्ट्रॉन पर शील की प्रेजेंट ही गन नो दे पे सकै न बे एनर्जी लास के न बे एनर्जी सकै गेन के बा द खबर मतलब दा छि दी पार्टिकुलर शील एनर्जी बसे दा बा कांस्टेंट हो कोस द दी शील ने इलेक्ट्रॉन पर बरा मान दितलो नो दक एनर्जी से कला गेन कला दे पे चढ़ते जी बरा बजे के इलेक्ट्रॉन एनर्जी से कला गेन कला दे पे चढ़ते जी द लोअर एनर्जी लेवल न चढ़ते जी हायर एनर्जी लेवल तब जी और के चढ़ते इलेक्ट्रॉन एनर्जी से कला रेडिएट कला एनर्जी रिलीज कला दे पे द हायर एनर्जी लेवल न चढ़ते रही लोअर एनर्जी लेवल तब राजी दे खबर मतलब दा शो چې کې इलेक्ट्रॉन انرژي سکړه گین کړم دی به د لوور انرژي لیول نه چرته زی هایر انرژي لیول ته خو کې ان کیس دی هایر انرژي لیول ته ډیر ورسېدو او په دې سال کې د څه وکړه بیا انرژي لاس کړي چې کې انرژي لاس کړم دی به واپس د هایر انرژي لیول نه راځي ستا لوور انرژي لیول ته موږ به دې کې ولیکو چې وایس ورسا سبو ولیکو وایس ورسا مطلب د دې الټا ٹھیک شو که इलेक्ट्रॉन انرژي گین کړه نو دی به د لوور انرژي لیول نه زی هایر انرژي لیول ته او که इलेक्ट्रॉन انرژي لاس کړه نو دی به د هایر انرژي لیول نه چرته راځي lower energy level ته راځي ټیک شو ځکه چې موږ already وی چې انرژي سره د الکترون د ډایرکټلی پروپورشنل د ډیسټنس فرام د نیوکلیس کله نیوکلیس شیل لري کېدو انرژي به سی وای کې د نیوکلیس خوا د شیل انرژي به سي کم وي ټیک شو او انرژي ډیفرنس ته برابر دی د دوه منځ کې انرژي ډیفرنس برابر دی ډیلټا ای سره برابر دی د E2 minus E1 او سو H nu energy difference the बराबर दे delta E mean energy difference E2 mean energy of higher shield E1 mean energy of lower shield H means Planck's constant और nu मतलब सो frequency ठीक शो नुदारे सो द इक्वेशन दे जो मतलब energy difference बराबर ही E2 minus E1 is equal to H nu ठीक शो हाँ द डबल पॉइंट सर द डबल पॉइंट है कम چې موږ سره پنځم نمبر پوینټ دی چې الکترون په یو شیل کې الکترون will reside in shell it will never reside anyone between them electron will be in a shell الکترون په څه کې په شیل کې وي it can't reside between shell د شیلونو په منځ کې دی نشي پاتې کېدی between shells ٹھیک شو الکترون بس یا په دې شیل کې یا به الکترون په دې شیل کې یا مطلب د دې نه بره یو شیل په یو خاص ځای کې وي د دې دوه شیل په منځ کې دی نشي پاتې کېدی لکه په دې ځای کې الکترون نشي پاتې کېدی په دې ځای کې الکترون پاتې کېدو پاسبিলিټي نشته لکه خبره مطلب څه شو چې الکترون یو په دې ځای کې په کوم ځای کې په دې ځای کې دا امپاسبل لکه الکترون یا په دې ځای کې یا په دې ځای کې دا بوهر سی بي چاوي بوهر سی بي چې الکترون یا په دې ځای کې یا په کوم ځای کې په دې ځای کې وي نو دوی الکترون will be in a shell الکترون بس کې په شیل کې وي there are two it can reside between shell there شیلونو په منځ کې نشي پاتې کېږي ټیک شو نو دا ډبل پوینټ خو ډبل پوینټ سو ډبل پوینټ دا کنه چې انګولر مومنټم چې کوم دی MVR دا برابرۍ د NH ډیوایډ بای 2 پای برابرۍ ټیک شو وی د الکترون چې کوم انګولر مومنټم وي وس مومنټم خو تاسو ته پته چې ماس ملټیپلای بای سو ویلاسټی ټیک شو دې ته سنو وای مومنټم ورته وای خو کله چې مومنټم موږ پس کېالو په سرکولر پات کېالو نغې ته به موږ وای انګولر مومنټم ټیک شو نو انګولر مومنټم د الکترون چون کې په سرکولر پات کې چورولندوي انګولر مومنټم د الکترون برابرۍ د NH ډیوایډ بای 2 پای برابرۍ د خبرې مطلب دا شو چې الکترون په هغه شیلونو کې ګرځي چې د چا انګولر مومنټم د څه برابرۍ د NH ډیوایډ بای 2 پای نو N څه شی نمبر اف شیل دی یا پرنسپل کوانټم نمبر دی H بلانک کانسټنټ 2 دا سری پای کانسټنټ دا ټول کانسټنټ نمبر دی نو د خبرې مطلب دا شو چې الکترون په هغه ځایونو کې ګرځي کنه په هغه سرکولر پات کې به ګرځي چې د چا انګولر مومنټم د څه برابرۍ د پرنسپل کوانټم نمبر د خبرې مطلب دا شو چې د انګولر مومنټم یا د مومنټم به ډایرکټلی پروپورشنل شي ته وګورئ د مومنټم به شي ډایرکټلی پروپورشنل به څه ته n ته
اټس مین که د پرنسپل کوانټم نمبر ویلي یا د نمبر څه شیل سیوا کېدو نو مومنټم به د سیوا کېږي. مومنټم تاسو ته پته لګن چې د یو څیز ماس هغه په ویلاسټي باندې ګرځي موږ مومنټم وایو. نو د خبرې مطلب دا شو چې د نیوکلیس خوا ته چې کوم الکترون ګرځي کنه دا به سلو سلو ګرځي رو رو به ګرځي چې د الکترون څخه د نیوکلیس نه لري کېږي دا بیا تیز ګرځي یا به څه ګرځي تیز. لکه خبرې مطلب څه شو چې که په دې ځای کې الکترون ګرځي دا به سلو ګرځي خو چې الکترون د نیوکلیس نه لرې کېږي نو دوی بیا څه کوي سپیډ به وایي تیز به ګرځي. د اخرنی پوینټ دا دی چې انګولر مومنټم به د الکترون نه څه برابري دا برابري د NH ډیوایډ بای 2 پای به برابري. نو دا اوس بوهر اټامیک ماډل کله چا څه کوېسچن یا څوک په څه ځای باندې نه پوه شي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ او د هغې انسر به انشاءالله تاسو څه کېږي میلاویږي به. Thank you for watching. Follow for more and inshallah you will see a lot of improvement in your education career if you follow Hashir Academy. Thank you very much.